بسم الله الرحمن الرحیم. برادر بسیار گرامی، جناب سالیس وزیر محترم معارف، جناب فضلی وزیر محترم انکشاف داد، جناب کارگر جناب کتوازی، تمام همکاران، جناب والی صاحبای محترم که در ولایت کشور هستند و از همه که زیادتر هم مسلک‌های عزیز من معلمای افغانستان. ما 15 سال افتخار ازیره داشتم که معلم بودم، باز معلم خود بودم. امروز روز متعلمین ماست، روز معلمین ماست، روز وزارت معارف است. به همه تبریک میگم و طول موین سیبان بود. لومړی اول از همه از وزیر صاحب معارف و همکارایشان، تیم متحد مسلکی و ملیشان که یک تغییر بنیادی را در وزارت محترم معارف برای انداختن، از صمیم قلب تشکر میکنم. تاسو ټول ته د مبارکي دا حرکت راغلی او ټول دې په دې باورمند اوسي چې دا حرکت انشاءالله تعالی نتیجې ته رسیږي. از وزارت محترم انکشاف داد ابراز امتنان میگم. جناب کریمی به شکلی که قبل از اینکه برنامه اعمار مکاتب دهاتی به شما مسئولیتش راجع شود، 40 سال میگرفت که مکاتب را که شما در 2 سال تکمیل کردین 40 سال وقت میگرفت، چون هر سال 40 مکتب میساختیم و هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه کمیت و هم از نگاه سرعت یک تغییر بنیادی آمده. یقین داشته باشین که برنامه تکمیل میشه و کنایتان به وزارت مالیه در گوش مشیشته نو هغه به انشاءالله تعالی اشارت کوي لتاس نه اشاره لموږ نه حرکت. از وزارت محترم شهرسازیم تشکر میکنم. مخصوصا از متعلمین ما، معلمین ما، مدیرای مکتب ابراز امتنان میکنم. معلم افغانستان ستون فقرات معارف افغانستان است و مادر افغان کلید آینده افغانستان است. دلیلی که من خدمتتان حضور دارم از برکت مادرکلان مادرم است که سر تحصیل هر چیز قابل معامله بود، هر چیز نواسه نازدانه میتونست تقاضا کنه. مگر تنها روزی که مرا مادرکلان ولادت کرد یک روزی بود که مکتب نرفته بودم. 6 بچهش، 1 دخترش و تمام نواسایش تحصیلات عالی را تکمیل کرد. این نقطه در تمام دنیا ثابت شده که تحصیل یک دختر 5 نسل تغییر میده، در حالی که تحصیل یک پسر تنها 1 نسل تغییر میده. از او خاطر امروز دخترای افغانستان و زنای افغانستان هم تبریکی میتونم و هم از پیششان ابراز مسئولیت میخوام. اگر مادر خودش سواد نداشته باشه، هنوز هم وسیله سواد آموزی طفل خود شده میتونه، چون کلانترین انگیزه را برای کیفیت مادرها ایجاد میکنه. اگر یک مثال زنده میخواین کشور نیپال ببین. مادر هستن که ششتن در مکاتب شوراها ایجاد کردن، نه تنها تمویل شوراها را با عهده میگیرن بلکه کیفیت زیر نظارت دارن. نو دلته ضرورت په دې ده چې پوهنه کې ټول یو ملي اشر اوسي او په اساسي توګه موږ ټول منابع او خصوصي سکتور نه سعید صاحب کېناستلی، نور همکاران دي، ځکه سبا سعید صاحب که کیفیت خرابی تاسو دوی ته کار نسی کوئ، مجبور یې څه له باندې نه کارګران راوړئ. نو ډېر ضرور ده تعلیمي مسلکي ادارې ته چې جناب اکبر صاحب ورنه استازیتوب وکړه او محترم سحر نسته، له دې ټول نه مننه کوو. در این حال که یک روز بسیار خوش جشن میگیریم
و آینده خود ازش مطمئن هستیم. به تمام خانواده‌های حادثه پل علم، ارغنداب، پروان، غزنی و تمام ولایات دیگه افغانستان به تسلیت میدم. امروز معارف ما زیر یک حمله وحشیانه است. امروز محصل ما که باید به اطمینان سر آینده خود پلان گذاری کنه ترور میشه. او دا موږ هغه مبارک دین ته تعلق لرو چې اول آیات جناب قاری صاحب ولوستل، ابتدا د وحی له لوستلو نه کیږي. او څوک چې موږ اولاد وزني باید علمای کرام ټول حضور لري او دا یا فتنې باندې او د اسلام د مبین دین له ټولو احکامو نه د وتلو تعبیر وکړي. که ما وزنه زر واره، اما در افغانستان ولس سره څه کار داره؟ میفهمین تنها در یک سال که احصایی دقیقش گرفته شده از طرف نهاد که توریسم بین المللی را تعقیب میکنه، نظارت میکنه، در یک سال در زیربنای افغانستان به شمول مکاتب و پوهنتون‌های افغانستان 1 میلیارد دلار خسارت آمده. تنها ارغنداب رو ببینین، 3 پل بزرگ. دا پل چه الوزه وی؟ دا چا مخه نیست؟ نو دلته ضرور ده چې ټول پلمې چې موجوده وي ختم سوي دي. زه د دې ویاړ لرم له خپل همکارانو سره، لومړي معاون صاحب سره او نورو سره، چې په ډېره ښه توګه موږ د دې زمینه برابره کړې چې بین المللي قوا موږ ملګري له افغانستان نه په خیر و عافیت باندې ووځي. کومه پلمه هم پاتې ده؟ په ارامه باندې په خیر سره ځي او موږ په خپلو پښو درېدلي یو. دا ولس، دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکري کوي، نن له دې نوکري نه ووځي. او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي، دا ملت مقابل کې هم درېږي. ټولو ته معلومه ده، اولاد نه درته ګران شایسته، نن دا کورنۍ چې په غم کې ناستلي دي څه رقم به تسل ورکوو؟ اما به هیچ وقت یاد نیستی در زمان ثبت رای بود که در دشت برچی یک بم انداخت. یا خواهر ما 1 هفته شده بود که از ایران آمده بود. طفل 8 سالش خودش و خود طفل 8 سالش شهید شد. شوهرش در یک شفاخانه بستر بود و خودش در شفاخانه امرجنسی بود. 20 دقیقه کامل مرا فحش داد و حق داشت. گفت طفلم کجاست؟ چطور طفل 8 ساله ما زنده میکنی؟ رسیده دی ول سواب ورکړي. غامې چې کېناستم ماته تلیفون وکړ، ویلي چې زه بخښنه غواړم. ویلې ولې خورې بخښنه غواړې؟ دا د حق ده. جمهوریت لمنه دغه ده چې ولسمشر ته یو میرمنه 20 دقیقې مسلسل بدورت ویلی سي او هغه سر ورته ټیټوي، وایي خورې حق لري. تاسې مشر چیرې ده؟ و طالبان چیرې پټ یې؟ راسئ نه، ښکاره سئ. دا ولس د افغانستان ته ووایي چې په څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ ونیسو. موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ورباندې درېدلي دي. اما دې باندې پوه سئ چې پس له دې نه اوس چې بین المللي قوا وځي او له خیر سره ځي، ملی تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي. ما منبع تصامیم هستیم، ما تصامیم میگیریم او دا ولس خیر غواړي، روغه غواړي، سوله غواړي. اما که نور نه غواړي، بیا آمادگی هر شي ته. او اوس
په ډېر احترام عرض کوم چې دا مسله د طالب او د جمهوریت اسلامي د افغانستان د دولت نه ده، دا د ټول د افغان ولس او د طالبانو مسله ده. که ځان افغان ګڼي نو باید انتخاب وکړي، که ځان افغان نه ګڼي نو بیا به یو بل سره پوسو. که تاسې په دې ناسېږئ چې د القاعدې غړي یا د داعش سره به سبا یو ځای سي یا بل سره، هغه بله خبره ده، بیا ولس د افغانستان در سره فیصله کوي. اما روایت ګرځېدلی اوس ملی روایت ده. در بخش آینده اقدامات ما، نقطه اول ما کیفیت است. ضرورت بسیار واضح است که تمام نهادهای ما در همکاری همه جانبه با هم تمرکزشان سر کیفیت باشه و در این بخش تعلیمات مسلکی و حرفوی کلیدی است. چیزی که از مکاتب خود می‌خواهیم که حال حمایت کامل ما را دارن و یک طرح واضح اصلاحات است، تربیه انسان است که بتونه زعامت آینده افغانستان در تمام امور در دست بگیره. رشته‌هایی را که تحصیل میکنیم باید به شرایط افغانستان ساخته باشه. چند متخصص جیولوژی تربیت کردیم. طفل افغان کدام روحیه دادین که سر تریلیون‌ها دلار سرمایه شیشته؟ آبش چطور مدیریت میکنی؟ موقعیتش چی؟ خداوند جل شانه چی مملکت نداد، اما فهم واضح از این باید وجود داشته باشه که مملکت کان ثروت است. هر گوشه‌ش که بالا کنین یک ثروت نهفته است و ما باید این را آباد کنیم. ذهنیت ما باید ذهنیت آبادی باشه. غنی خان ویلی دینا چه امو چیشی داده چه په هر دره کې د تور نخانیزم زه غواړم چې په هر دره د افغانستان کې اموږ د آبادۍ نښانې اوسي، اموږ مکتبونه اوسي، اموږ کانونه اوسي، فابریکې اوسي، ځوان اوسي. موږ مرګ نه غواړو، موږ ځوان غواړو. و نقطه دیگم از نگاه ضروریات زیربنا، کریمی صاحب و امیدی صاحب ضرورت واضح است که ضروریات زیربنا را برای برگشت مهاجرین افغانستان از امروز پلان گذاری کنیم. په کمال خان باندې کې والی صاحب احدي وویلې چې مهاجر مرغان برته راغلي دي او ما خبره دا وه چې زه هغه ته ګورم چې مهاجر افغانان برته خپل د خاورې په غېږ کې راسي. نو تاسې باید آمادګي ولرئ. 2 میلیونه تر 4 میلیونه نور افغانان به درسي او دې دپاره موږ باید اساسي آمادګي ولرو، هم چې د هغوی په ظرفیتو باندې پوسو او هم برابر کن. و نقطه دیگه ما از وزارت هاییست که امروز تشریف ندارن. هر کدامشان نام نمیبرم مگر 5 اداره است که میلیاردها دلار بند انداختن. او دا د منلو وړ نه ده. هر اداره که بعد از این مصرف کرده نتانه و مصرف در ساختار تعهدات واضح خود در 1 سال انجام داده نشه، پیسش گرفته میشه، سر ادارات دیگه توزیع میشه. موږ د دې فرصت نه لرو چې پیسې ضایع کړو. نو ځکه ضرور ده چې ټول افغانان یو بل حشر باندې راسو چې هغه پیسې چې موجود دي له دې نه ګټه واخلو. تنها دو اداره 1.6 میلیارد دلار بند انداخت. حسابدهی تنها به ریاست جمهوری نیست، به ملت افغانستان است و به تمام اقشار افغانستان است. پول موجود است. جناب سالی صاحب باز برتان تکرار کردن. نقطه کلیدی ده است که یک فصل نوع همکاری بین‌المللی ما ایجاد میشه. در این فصل ضرورت واضح است که نوع همکاری، خاصتا همکاری منطقوی ما، روز به روز زیادتر شد.
افغان‌ها باید منطقه را بشناسن. میلیون ها نفر در پاکستان زندگی کردن، میلیون ها نفر در ایران، صدها هزار نفر. اما چند متخصص پاکستان، چند متخصص ایران، چند متخصص آسیای مرکزی داریم؟ فرصت تان چیست؟ در 5 سال گذشته، مخصوصا از روزی که جناب معاون تشریف آوردن، همکارا تیم 20 متحد تان، روایت افغانستان روایت منطقه شده. امروز تمام منطقه سر اقتصاد جغرافیایی صحبت میکنه، نه سر اقتصاد امنیتی، نه سر جنگ امنیتی و استراتژی امنیتی. بنابراین بسیار ضرور است که ما که تمام زبانای ما مشترک هستند، مهد زبان هستیم، گهواره دری، گهواره پشتو، گهواره ازبکی و 32 زبان داریم. ضرورت واضح است که هم از برای یک بسیج همکاری منطقوی انسجام پیدا شود. دیدگاه منطقه در قسمت افغانستان خواهر و برادرها تغییر کرد. تا 7 سال پیش، تا 6 سال پیش افغانستان تنها منبع خطر میدانست. امروز آینده انکشافی منطقه با افغانستان گره خورده و تمام امکانات ما هم برای خود هم برای رفاه منطقه است و کلید کل ازی پس اینمی سرمایه بشری است، اینمی معارف است دیگه، هم از نگاه دیدگاه، هم از نگاه مهارت‌ها و مخصوصا از نگاه تعهد به هویت اسلامی و ملی ما. معارف ما کلیدی است. معارف گهواره ارتباطات ماست او ځکه متوازن انکشاف په دې کې له ټول نه مهم ده. هر ګوټی د افغانستان باید ځان د معارف په کورنۍ کې وګوري او پوسي چې دا شرایط ورته برابر کیږي چې له کلي نه ارګ ته رسېدلی سي. داسې ځای نه ده چې یو افغان ماشوم حدود ولري. د افغان ماشوم په دې باندې باید باور پیدا سي چې راتلونکی انشاءالله تعالی روښانه ده، د سولې ده، د عزت ده او د پرمختګ ده. بیا هم مننه او مبارکی. تل دی وی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد معارف ما.